د خیر فیصلې او د شر فیصلې دا د الله طرف په دې باندې مسلمان عقیده لري د خیر فیصلې او د شر فیصلې دا د الله طرف دي والقدر خیره وشره من الله تعالی فیصله د خیر فیصله د شر د چا طرف نه ده د چا طرف نه ده د الله پاک طرف په دې مسلمان باور نه په دې باندې مسلمان یقین هغه څوک چې په دې باندې عقیده لري او ایمان لري فدغه سړی څومره دینداره سي او څومره بزرګواره سي او څومره مؤمن سي او څومره مجاهد سي هغه د کافر بالله تاسو په دې باندې عقیده نه لري دا عقیده به لري چې فیصلې د خیر او د شر د چا طرف نه دي دا د الله دونه کومه په دې خبره باندې دا کوم چې تقدیر د خیر او شر فیصلې د خیر او د شر څه څه پیښېدونکي دي او څه څه پیښېږي او څه څه پېښ شوي دي دا ټولې فیصلې د روز ازل نه فیصله شوي دي او د هغه وخت نه لیکل شوي دي الله تعالی فرمایي وکل صغیر وکبیر مستقر هر وړوکی شی هر لوی شی دا ټول لیکل شوی دا د روز ازل نه کله چې الله پاک مخلوق پیدا کړ د الله د مخلوق د پیدا کېدو مخکې څو زره کاله مخکې 500 زره کاله مخکې الله تعالی د مخلوق ټول فیصله کړې ده تقدیر د خیر او د شر فیصله الله پاک د هغه وخت نه کړې وه څه چې الله پاک مقرر کړي انسان ته به ما رسېږي د الله د فیصلې نه څوک وړاندې کېدلی شي نه د الله د فیصلې نه څوک مستقیدلی نه شي په دې باندې عقیده او په دې باندې څه لري ایمان د دې نه ما سوا موږ په دې عقیده لرو چې د ځمکه الله پیدا کړې ځمکې په سر باندې الله تعالی اووه اسمانه پیدا کړي د اووه اسمانو په سر باندې کرسي الله پیدا کړي د کرسي په سر باندې الله تعالی عرش پیدا کړي دا 9 اسمانه دي اووه اسمانونه دي په سر باندې کرسي ده د کرسي په سر باندې څه ډول عرش پیدا ده د ځمکې د اسمان په مابین کې 1500 کاله پیاده مزل دین نه سره روان سي 1500 کاله پیاده مزل وکړي الى اسمان ته ورسېږي الله تعالی دومره یو لویه فضا منځ کې فاصله پیدا کړي دغه وخت دغه طرف په اندازه دا د کله چې یو منی کاڼی راخوشي کړي د اول اسمان نه سهار سره راخوشي کړي مازدیګر ځمکې ته رارسېږي سهار سره راخوشي کړي مازدیګر ځمکې ته رارسېږي دغه طرف نه چې دروند شی راپسې کې فاصلې دومره ده او کله چې ځي او د مزل باندې حسابوي نو 1500 کاله د هر اسمان په مابین کې او د ځمکې د اسمان په مابین کې څه ډول فاصله د ځمکې حدود تر اوسه پورې چا معلوم کړي نه دي دا څومره سریع تیاري الله تعالی اوس دنیا خلکو ایجاد کړي دي دغه تیارو تر اوسه پورې د ځمکې شرق او غرب معلوم کړی دی چې شرق یې کوم ځای کې ده او غرب یې کوم ځای کې ده تر اوسه پورې دا موجوده ټکنالوژي تر اوسه پورې معلومات نه ده کړی چې ځمکې سر په اخر کوم ځای کې ده د الله په مخلوقاتو باندې یوازې څوک پوهېږي الله پوهېږي د الله نه پرته بل څوک له هغې باندې نه پوهېږي د اووه اسمانو څخه بره کرسي ده دا کرسي الله تعالی دومره یو لوی مخلوق پیدا کړی کله پاک الله تعالی فرمایي وسع کرسیه السماوات والارض دا نه کرسي د ځمکې د اسمانو ډېره ازاده ده څومره ازاده ده رسول پاک علیه السلام مبارک فرمایي چې د ځمکې ټول اسمانونه یوازې په دې کرسي کې واجب ده کرسي دومره ازاد مخلوق الله تعالی پیدا کړی لکه یو میدان کې چې خالي یو کړي واچوي یو معمولي شی میدان کې ده د دې کرسي نه مخکې عرش ده د الله پاک د عرش د الله پاک عرش ده دا دومره لوی ده چې دا اوس ځمکې اووه اسمانونه سره د کرسي نه په عرش کې واچوي داسې مثال لري لکه میدان کې چې یو کړي واچوي دا عرش ده دومره لوی ده په دې عرش کې د الله پاک یو دفتر ده دغه دفتر ته ویل کېږي لوح محفوظ د الله پاک ټول معلومات نه الله د خپل مخلوقاتو معلومات الله تعالی په ځای کې راځي دا الله مخلوقاتو دا ټول جمع کولای شي دې ټول اندازه کولای شي دا الله خو دې علم ده دا الله څومره علم ده نن د الله تعالی په یو صفتونه باندې صفتونه کې یو صفت دی ګوره دا الله تعالی علم به څومره وي رسول کریم پاک الله تعالی فرمایي چې دا ټول انسانان او پیریان دا ټول منشیان چې د آدم علیه السلام نه نیولې تر قیامت ورځې اخري انسان ټول یو اخري پیری ټول دا ټول فرشتې انسانان پیریان دا ټول منشیان دي د ځمکې دا ټول ونې د آدم علیه السلام د ځمکې د آبادي نه تر اخره ورځې پورې دا ټول ونې څه کلمونه او دا سمندر سیاهي سي او دا منشیان شروع شي د الله معلومات لیکل وغواړي چې مطلب یې وغواړي چې ختم کړي او لیکل شروع کړي الله تعالی فرمایي دا ټول سمندرونه بوج دا سمندر به وچ اوس سمندرونه چې نور سیاهي سي د دې سمندر سره د
ټول قلمونه مات انسان او پیری او ملایکه به ستړي شي چې د الله معلومات به راټول یوازې د الله پاک معلومات څه دي دومره معلومات د الله خزانې دومره خزانې دي د انسان او پیری او د ملک دا ټول مخلوق سره راجمع شي په یو میدان کې او په هر یو میدان کې دا ټول خلک غوښتنه وکړي په اندازه د خپل ضرورت باندې څومره شی ته غواړي دا ټول خلک غواړي الله تعالی به هر کس د هر چا حاجت پوره کړي بیا هم د الله پاک په خزانو کې دومره کمی نه وي راغلی لکه سمندر کې خالي وستل کته کې راپورته کړي ستړي سره څومره اوبه راغلي د الله خزانې دومره خزانې دي خزانو کې څه نه راځي پیل نه راځي د الله قدرتونه دومره دي او خزانې د هر څه خزانې دومره د الله له تصرف چې ذات د انسان علم کار پکې نه کوي د الله په صفتونو باندې هم د انسان څه نه کوي په دغه ځای کې لوح محفوظ یو دفتر د الله پاک مقامي دفتر دی په دغه دفتر کې الله تعالی د اولینو د اخرینو ټولو شیانو معلومات الله تعالی په څه کې لیکلي دي د دنیا او د آخرت معلومات الله تعالی په لوح محفوظ کې لیکلي دي او هر یو شی دغه ونه چې موږ په کور کې لرو یا په باغ کې لرو دې کې چې څومره تیغونه راشنه کېږي او څومره پاڼې ورځېږي څومره پاڼې راشنه کېږي او څه وخت قلم کېږي او څه وخت قلم کېږي دغه ټول معلومات په کوم ځای کې لیکل شوی ده په دې لوح محفوظ کې لیکل شوی ده دا ستا هر قدم د ستا د هره ثانیه هره ګړۍ دا د چا معلوماتو لاندې ده د الله پاک معلوماتو لاندې هر کله چې الله پاک دا مخلوق پیدا کړ مخلوق پیدا کولی شي د مخلوق نظام د مخلوق جوړښت او د مخلوق فیصلې چا سره دي الله پاک الله له الخلق والامر پیدا کړي چا دي الله دي اختیارات پکې د چا دي د الله پاک اختیارات پکې دي الله پاک دا ټول نظام دا ټول علم الله تعالی په لوح محفوظ کې څه کړی ثبت کړی دا ټول الله تعالی دغه ځای کې لیکلی د آسماني کتابونه هم د لوح محفوظ نه راخیستل شوي دي او الله تعالی د بشر دپاره د هدایت نمونه الله تعالی ګرځولې دي دغه ځای کې مطلب په دې تر اوسه پورې قیامت ورځې پورې په دې باندې نظام راغلی بنا په هر تقدیر زموږ دا عقیده ده چې د خیر فیصلې او د شر فیصلې دا د الله د طرفه دي مسلمان څه مسؤلیت لري مسلمان دا مسؤلیت لري مسلمان به د خیر طرف کله چې خیر ته ورسېدې ته به وسیله دا ما طرف نه مقرره او په خپل بریتونه به ګوتې نه وهې چې ولا منډې ووهله دا شی به ترلاسه کړي نه داسې به الله ستا د طرف نه ماته مقرره وه ځکه زما لاسته راغی ډېر خلک ورکې لټوي نه پیدا کېږي ما ته ورکه پیدا شو بلې پیدا کړه دا زما کمال نه و زما په شان ډېر کمالدار منډې وهي دي ورکو پسې لیکن ما ته لاسته راغله هغوی ته لاسته ورځي دا ولې هغوی ته لاسته نه ورځله ځکه هغوی ته مقرره نه وه او ما ته مقرره وه ځکه ما ته لاسته راغله فیصله په تقدیر باندې وکړې په خپل ځواني باندې به ګوتې نه وهې چې ولا ما غټ توره کړی او ما غټ کمال کړی ما غټه منډه تړله ولې ځکه دا شی ما ته لاسته ورغله کله چې د یو شر نه به ځان بچ کړې کله چې شر نه ځان بچ کوو او بچ شوې په خپل برېتونه ګوتې مه وهه داسې وسیله دا شر ما ته مقرر نه و شر ما ته مقرر نه و ته خپل مسؤلیت لرې الله په خپل د مخلوقاتو خپله پالنه په خپله باندې کله چې شر نه بچ نه شوې بیا به داسې وسیله دا شی ما ته څه مقرر و تنظیم ته مقرر و که څومره تدبیرونه ما کړي وای د الله ټول انسان ټول تدبیرونه د الله د قضا په مقابل کې هغه څه دي کوم ساتي یو شی نه دي یو څه نه دي انسان ډېر تدبیرونه کوي ډېر پیغامونه جوړوي ډېر څه کوي ډېر څه کوي ډېر څه کوي خو کله چې الله پاک کار فیصله نه کړي هغه کار نه کېږي ولو انسان ټول تدبیرونه دا ټول دنیا په کار واچي لیکن بیا هم هغه کار نه کوي هر کله چې خبردار شي انسان دا مسؤلیت لري رسول پاک علیه السلام مبارک په حدیث پاک کې فرمایي د حدیث رابع ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې رسول پاک علیه السلام فرمایي چې ګوره ته حرص کوه په هغه شي چې کوم شي تا ته خیر رسوي کوم شی چې تا ته ګټه رسوي د هغې حرص کوه د هغې لټنه کوه د هغې څه کوه طلب کوه علما کرام فرمایي محدثین د رسول پاک علیه السلام دا حرص پر دیني په امورو کې ده دنیوي په امورو کې حرص ناروا ده ځکه کله چې انسان حرص وکړه دغه انسان بیا لګي په حلالو د حرامو تمیز نشي کولی د ښه او د بد تمیز نشي کولی هر شی بیا لاسته راوړي حرص دا باطني دنیوي حرص د دنیا لالچ او د دنیا حرص دا یو باطني مرض ده په امراضو کې لکه څنګه چې زده کې کفر مرض ده بخیلي یو مرض ده طمع یو مرض ده کبر یو مرض ده لالچ یو مرض ده دا حرص هم یو مرض ده لهذا اسلام دا منع کړی چې انسان د حرص په دنیا کې نه کوي په دنیا کې حرص وکړه دغه سره د آخرت نه پاتې کېږي
آخرت ته تباه کېږي، په دنیا کې به حرص نه کوي. حرص چې کوي په کومو کارونو د آخرت په کارونو کې به حرص کوي. دغه حرص ته تعبیر شوی د فرشتې سره. رسول پاک علیه السلام مبارک فرمایي لا حسد الا فی اثنین، نو سړی د سیالي نه کوي مګر په دوو شیانو کې به سیالي کوي. چا داسې الله تعالی دین ورکړی ته د هغه سره سیالي وکړه چې زه هم دینداره سم، داسې نه چې د هغه نه الله دین واخلي، نه هغه هم دیندار خو زه هم دینداره سم، زه باید هغه نه مخکې سم. خیرات په نیکیو کې سبقت کوه، په نیکیو کې لومړیوالی کوه، کوشش کوه. هغه سړی څلور رکعته نفل کوي ته اته رکعته وکړه. هغه د شپې تهجد کې ته تلاوت هم ورسره وکړه، تهجد هم ورسره وکړه. هغه جنازې ته بل نیکي هم کړي، دا د هغه نه زیات نیکي وکړه. دا مسابقه اسلام کې روا ده، دا کې مانه نه ده. رسول پاک علیه السلام مبارک فرمایي چا ته چې الله تعالی مال ورکړی دا مال په دین کې مصرفوي، داسې خلکو سره سیالي وکړه، ته هم هغه دین چارې راولټوه او د خپل مال باندې څه مصرف کړه، دا مال ولټوه، کوشش وکړه. دین په کارونو کې حرص کول د اسلام کې ناروا ده. ولې کله چې انسان کې حرص راغی بیا دنیا هر ناروا کار د ځان اماده کوي لیکن مال جمع کوي. رسول پاک علیه السلام مبارک فرمایي حب الدنیا رأس كل خطیئة، محبت د دنیا سر د هرې خطا. دنیا سره د مینه وه، دنیا په لالچ کې وي، د دنیا په چکر کې وي، د دنیا په محبت کې تا نه به هره ګناه کېږي، تا نه به هره خطا کېږي. لهذا صحابه کرامو په دین باندې حرص کوو، د دین لالچ یې کوو، دین سره یو بل سره مسابقه کوله، دین سره یو بل سره مسابقه کوشش یې کوو چې د پلانې زه په دین کې څنګه شم مخکې شم. دا حدیث به تاسو ته معلوم وي کله چې رسول پاک علیه السلام د جهاد اعلان وکړ او په دې وخت کې د چاندي اعلان وشو. ابوبکر صاحب د هر چا نه مخکې وو. عمر صاحب وفرمایل زه نه لګېږم د عمر صاحب ابوبکر صاحب د مزار مخکې شوم، هر وخت له مانه مخکې کور ته راغی صاحب دغه یې راواخېست، څادرونه یې راواخېستل، د کور دانې مای ماده راواخېست، هر شی یې راواخېست او راوایست. زراعت سمه تر جنګ خندق ته د جنګ احزاب اعلان شوی و چې زه د ابوبکر صاحب مخکې شم، د هر چا نه مخکې شم. کله چې لاړ هلته چې ګوري رسول پاک علیه السلام ته پوښتنه کوي عمره څه دې راوړه؟ ویا رسول الله کور مال نیمایي کې نیمې دلته راوړي نیمې کور کې پرېښودو. وایي که ابوبکر څه دغه لاندې وتی هم مال راګوښه کړی وایي څه دې راوړه ابوبکره او څه دې پرېښودل؟ ابوبکر ورته فرمایي یا رسول الله د الله پاک رضا او د الله د رسول رضا مې کور کې پرېښوده او څه سیول او ټول مې ورته راوړه. بس ابوبکر عمر صاحب وفرمایل و دې نه پس به ابوبکر سره سیالي نه کوم. ابوبکر سره سیالي کولی نه شم، څه به وکړم؟ ابوبکر سره سیالي کولی نه شم. نو خبره دا وه د صحابه کرامو څه ډول حالت دا راکړو په دین کې یو بل سره څه کوله؟ سیالي کوله. حرص په دین باندې یو بل سره څه کوله؟ حرص یې کوه په دین باندې حرص کوه. داسې یو بل ته به کتل راکتل دی. عمر به ابوبکر صاحب دا خبره کوله، را به یې هغه ته زارۍ کولې، ابوبکر صاحب عمر سره زارۍ ورته کولې. وایي ابابکره اکو به شپه ستا د رسول پاک علیه السلام سره په غار صبر کې تېره کړې، د هغې سوال ما ته راکړه. زه دا خپل دین او دا خپل اسلام او دا ټول هر څه تا ته درکوم، دا جهاد دا عدالت او دا قضا هر څه تا ته درکوم. خالي هغه یوه شپې ثواب ما ته راکړه، هغه یوه شپې ثواب خالي ما ته راکړه. ستا د رسول پاک علیه السلام سره د ثور د غار ثور په دې غار کې تېره کړې دا دې شپې مې هغه یوه شپه خالي راکړه، دوه شپې ستا خالي ما ته هغه یوه شپه راکړه، هم ما دپاره بس کړه. دا د صحابه کرامو یو بل سره لالچ و، یو بل نه به څه کړو کوشش کوو. دومره اړین وروڼو په خپل ایمان هم کې په خپل فکر کې یو مرغوته سړی چې هغه عشره مبشره ورڅخه ده. د رسول پاک علیه السلام یو صحابي حذیفة الیمان دا د پیغمبر اسلام رازدار و. د منافقانو نومونه ورته ښودلي، فلانی منافق، فلانی منافق، فلانی منافق. دا خلک جهنمیان کافران دي. ورته بله ورته په مسلمانانو کې وځي نه نه وځي، ورګرځي راګرځي، جهادونه کوي، لمونځونه کوي. هغه د پیغمبر اسلام رازدار و. عمر صاحب ورته فرمایي چې یا حذیفه خدای ګران زه ته وګوره په دې کې خو زما مونږ چېرته نه وتلو، دومره د الله نه یېرې درلودله. وګوره تا ته خو د پیغمبر اسلام د منافقانو نومونه درکړي دي، هسې نه چې زما نوم په منافقانو کې. ته وګوره د خپل عمل وګوره، راز دې وګوره، پیغمبر اسلام تا ته ښودلی دی چې زما نوم هسې نه په منافقانو کې دی. دومره د الله نه یېره درلودله، سره دومره ایمان نه، سره دومره خدمت نه، د الله نه یېره دومره درلودله، د الله نه دومره مخلوق فکر دی. د الله نه یېره دومره درلودله. عمر صاحب دا خبره کوله چې د قیامت په ورځ باندې اعلان وشي ټول خلک به جنت ته ځي او کس به جهنم ته ځي. وایي زما فکر دا کې دا به عمر وي، بس دا به عمر وي. دومره مطلب د الله نه یېره کوي. او امید دومره امید دومره به د قیامت په ورځ باندې اعلان وشي دا ټول خلک به جنت ته جهنم ته ځي او کس به جنت ته ځي. وایي زه اوس ته به زه یم. د الله نه د رحمت امید هم دومره تمه لرم، رحمت یې دومره او تمه یې دومره وه. د الله نه امید هم دومره. دا وجه د علما کرام فرمایي ایمان په مابین د خوف درجات.
لنډ خبره دا چې صحابه کرامو حرص دا و په دین باندې څه حرص زیات نه وکړو چې دین زده کړي دین بل چا ته وکړي. یو ورځ ابو هريره رضی الله عنه دا حدیث وفرمایي چې رسول پاک علیه السلام فرمایي کله چې یو سړی لاړ شي د چا جنازه وکړي الله تعالی یو قرات اجر ورکړي، کله چې خفي کړي بیا الله تعالی دوه قرات اجر ورکړي. دا خبر ابن عمر څخه طالبان رسېدل نو رسېدل. کله چې د خبر څه ډېر افسوس وایي کاشکې دا حدیث ما ته مخکې رسېدلی وای ما له ډېر قراتونه ضایع شوي دي. قرات د احد د درې کته ثواب الله تعالی مسلمان ته په جنازه ورکړي او کله چې خفي کړي بیا دوه قرات کېږي. وایي کاشکې ما ته حدیث رسېدلی وای ما خپله ډېر قراتونه ضایع شوي دي، کاشکې ما ته علم رسېدلی وای. دا د چا عقیده وه چا حرص و صحابه کرامو حرص و. بیا وروسته رسول پاک علیه السلام فرمایي واستعن بالله د الله نه مدد وغواړه ولا تعجز ما عجزه. داسې مه وایه دا پلانی ډېر لمونځونه کوي زه خو یې نشم کولی، دې ولې نشم کولی شابه ویې که دا پلانی دومره صدقات دي ولې دې نشم کولی، داسې مه وایه شابه بډې ووایه کار وکړه. الله تعالی هر انسان په مقدار د خپل وس مکلف کړی. تا د الله جل نه غواړي چې ځان مړ ته شابه دا نه غواړي په مقدار د خپل وس باندې کار وکړه. څومره چې وس دی کار وکړه. تا نه الله تعالی کار غواړي په مقدار د خپل وس. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الله تعالی انسان په مقدار د خپل وس باندې الله تعالی څه کړی مقرر کړی ده په خپل وس باندې کار چې په خپل وس باندې کار کوه همت وکړه. کله چې اشنا هغه کار دې موافق شو خو موافق شو هغه کار دې وکړي. که کار دې موافق نه شوي او نیت دې وو تا ته به الله پاک اجر په دې نیت باندې درکړي. رسول پاک علیه السلام مبارک فرمایي یو سړی ته نیکي کوي، بل سړی مال لري دولت لري علما نیکي کوي، دا بل سړی نیکي نه کوي مال نه لري خرچه نه کوي خو داسې وایي یا الله کاشکې د فلاني په شان مال ما سره وای ما هم داسې خیراتونه کول. دا دواړه په اجر کې سره برابر. یو سړی ګمراهي کوي ناروا د نارواګانې کوي او ته وایې کاشکې ما سره مال ما د فلاني په شان د مزې چړ شوي دی، دواړه په ګناه کې شریک دي. په دې باندې یقین ولرئ. علما کرام فرمایي عبدالله بن مبارک دا یو تابعي سره تېر شوی د ټولو محدثینو استاد دی، د امامانو استاد، د امام ابو حنیفه په شان سړي استاد پاتې شوی، ډېر لوی سړی دی، یو لوی مجاهد، یو لوی محدث، یو لوی صوفي تېر شوی. دغه صحابي دغه عبدالله بن مبارک چې کله وفات شو ټول امت هغې ته ډېر ښه عقیده لري، هېڅوک ورسره اختلاف نه لري. که د دنیا هره فرقې والا خلک وي څوک ورسره مخالفت نه، ټول استاد تېر شوی په تابعین. دی وفات شو، کله چې وفات شو کوم شاګرد یې خوب کې ولیدل نو خپل استاد ته عبدالله بن مبارک صاحب الله څه معامله راسره وکړه. دی مبارک ورته فرمایي الله خدای ښه معامله راسره وکړه، زما چې څومره حق و د هغه نه زیات شی ما ته راکړه. خو بیا ورته وویل چې فلانیه زما کور مخکې ته یو لوهار دی هغه له ما نه په درجه کې لوړ دی، له ما نه مخکې یو ینګر دی د ما د کور مخکې ته کور ده هغسې د زما نه په درجه کې ډېر لوړ دی. شاګرد راپورته شو عالم سهار سوچمن شو چې دا څنګه خوب مې ولیدل. عبدالله بن مبارک خو رئیس المحدثین د محدثینو استاد ده، د لوی امامانو استاد ده، یو لوی مجاهد ده، د رسول پاک علیه السلام د رښتونی عاشق ده. دغه یو لوړ څنګه مخکې کېږي؟ سهار د عبدالله بن مبارک صاحب کور ته ورغی، تپوس یې وکړ دلته یو لوړ ده، هغه لوړ کور کوم ځای کې د چا ورته دا مخامخ کور کور ده د لوړ کور. هلته ورغی تپوس د لوړ هغه لوی زده کړه لوړ تپوس یې وکړه چا ورته وویل چې هغه لوړ په ټوله دلګي مړ شوی وایي چې مړ شوی ده ښځه ورته ښځه نه تپوس وکړه وروره د لوړ عمل څه دی چې خدای دومره غټه درجه ورته ورکړې دا لوړ څه کار کوو څه عمل یې کوو. ښځې ورته وویل چې لوړ کې دوه صفتونه یو صفت په لوړ کې دا کله به چې خپل لواري یې کوله مارتول به یې وسپنې به یې جوړولې ګرمولې به یې سړولې به یې لوړ ته به جوړوه او کله به چې اذان اوس خپل کار به بند کړي چېرته به راوړي جومات ته که دا مارتول به یې جګ داسې کړی به یې ومو کله چې الله اکبر اواز به واورېد دا مارتول په ولاړه کې کېښودو بس کار به بند کړي بیا کار نه کوو چېرته به جومات ته د الله بندګي به وکړه بیا به راته خپل لواري به یې ټوله خپل کار یو صفت پکې دا و. دوم صفت دا و وایي عبدالله بن مبارک به کله چې د شپې پاس بام باندې لمونځ کوو خامخا ګرمي به بام باندې لمونځ کوو وایي دی به کله چې د شپې راکس داسې به وایي یا الله کاشکې زه مزګار وای او وړي اړه بچي را لغاړي دي په ورځ کار کوم د شپې خوب که زه نه مزګار یم د عبدالله صاحب څخه لمونځونه کوم دغه سړي ګوره لمونځونه د شپې نه کول لږ څه نه کول خو دا عجزونه کول چې یا الله کاشکې د عبدالله مبارک په شان ته
ما ته الله تعالی موقع راکړې وه د بچو له طرفه په غاړه ده نو ما هم ټوله شپه ناسته یاد اوس تا ذکر دی نو دا دوه صفتونه پکې وو الله تعالی دغه دوه صفتونو په وجه باندې چونکې د نیکانو سره مینه وه د نیکانو عمل یې غوښته د نیک نه و نیکي نه کوله خو زړه کې نیکي وه الله تعالی دومره مقام ورته ورکړ چا نه ورکړ وایي عبدالله بن مبارک صاحب فرمایي دا انګر له ما نه څه ورونه لږ خبره دا شوه چې اشنا ځان مو نه کمزوری کړو زامي ما دا کار نشم کولی ولې کولی شي لاس مو ربړې موره عالم خو پوښتنه کولی شي عمل خو کولی شي که علم نه لري عمل خو کولی شي چې هر کله عمل کولی شي بیا ولې سستي کې سستي مه کوه داسې مه دا د مولانو کار دا د طالبانو کار دا د بزرګانو کار ده دا د پیرانو کار ده نه ورونه دا ستا کار ته مسلمان یې ته هم د الله پاک مخلوق او خلق مخلوق یې لهذا څه وکړه کوشش وکړه دا کوشش کوه د الله پاک بندګي کوه چې وس ته رسېده الله تعالی په خپل وس باندې مختلف کړی کار کوه ځان مه عاجزوه واستعن بالله د الله نه مدد وغواړه اشرفک مخ باندې کار وکړه مخکې راست وروستنی د حدیث پاک رسول پاک علیه السلام فرمایي په دې باندې یقین ولره کوم شی چې تا ته ورسېد او مصیبت تا ته ورسېد داسې مه وایه که دا کار داسې نه وای سوی داسې نه کېده دا کار ځکه داسې وشو چې دا کار په دې ډول وشو مثال په ډول سړی سهار روان شه روان شه په دغه ځای کښې ډوم سړی مړ شه ته وایه کاشکې که نن نه تلې ولې به مړ کېده که نن نه تلې ولې به مړ کېده یو سړی د ډاکټر ته بوته ودې ګرځه راودې ګرځه ورته دا ولې که ما ټابار ته رسېدلی وای دا نه مړ کېده دا ټابار ته دا نه مړ کېده خبردار مصیبت چې درته ورسېده دا کلمه د لو پکې مه وایه که دا کار داسې شوی وای داسې به کېده که داسې شوی وای داسې به کېده دا خبرې پکې مه کوه په دې وخت کې دا ووایه چې دا مصیبت دې پرېږده ته مقرر او ورسېده بس دا شی کېده خامخا کېده که د دنیا ټول تدابیر راغلي وای او استعمال شوي وای او کارونه شوي وای بیا هم دا مصیبت په دې کور باندې چو چې هر کله چو دا کور مصیبت دې کور ته راته دا ټکي پکې مه وایه که داسې شوی وای داسې به کېده که داسې شوی وای داسې به کېده دا ټکي پکې ووایه که دا ټکي په دې ورته نیولې دا په تقدیر باندې ایمان کولی شي په تقدیر باندې ایمان شي تقي عثماني دا یو لوی عالم د پاکستان کې د دنیا په سطح باندې عالم د پاکستان کې خو نظیر دلته په ټوله دنیا کې غالبا هغه مثال ساری نه د کراچي و عالم د مفتي شفیع صاحب علیه رحمه د هغه زوی ده فرمایي وایي زما والي صاحب واسطه والي صاحب ډېر لوی عالم و یو لوی محدث ته یو لوی عالم تېر شوی دی ټول پاکستان مفتي و وایي کله چې وړ څه زه ډېر زیات پرېشان وم وایي خپل استاد مولوي عبدالحی په نوم باندې هلته مې وایي ډاکټر عبدالحی په نوم هلته مې خط ولیده چې استاد مبارک پلار مې وفات شوی ده ډېر زیات متاثره شوی یم او ډېر غمجن شوی یم څه وکړم وایي هغه راته وویلې چې بچیا د الله پاک فیصلې په خپل ځای دي فیصلې کېږي و ستا دا تشویش قابل د اصلاح ده ستا په عقیده کې فرق ده رضا ابن قضا وکړه د الله فیصله باندې قضا وکړه د الله فیصله باندې چې رضا وکړه مشکل ختم ده مشکل ختم ده وایي دغه خبره چې ما ته ټول ژوند کې ما دپاره سبق ما ته دا وویلې چې قضا د الله په خپل ځای ده مصیبت د الله تعالی په خپل ځای ده هر چا ته رسېږي ستا دا تشویش قابل د علاج ده باید دې علاج وشي علاج دا ده د الله په قضا باندې څه وکړه رضا وکړه د الله په قضا د رضا وکړه دا مصیبت ستا د ذهن نه څه کېږي وروره وځي دا مصیبت ستا د ذهن نه ختمېږي کوم انسان چې د الله په قضا باندې رضا لري دا عمر نه خفه کېږي نه غمجن کېږي مثال په ډول ظلم مسلم یو بزرګ تېر شوی ده همیشه په طبیعت کې برابر نو چا ورته رسېد فلانی صاحب څنګه مطلب خوشحاله یې څنګه یې طبیعت دې څنګه ده خوشحاله که خفه یې هغه د عمر خوشحاله یې همیشه خوشحاله یې وایي څنګه خوشحاله یې الله تعالی هره فیصله زما په خوښه باندې کړه هغه سړي وویل چې د الله هره فیصله خو د پیغمبرانو په خوښه نه شوې ستا په خوښه څنګه فیصله کېږي وایي نه خبره دا ده چې ما خپل رضا د الله په رضا کې ګڼلې ما خپل رضا د الله په رضا کې ګڼلې الله چې راضي و زه پرې راضي یم که په دار کې زه مړه خوښ یم که وږی هم خوښ یم که لوڅ یم هم خوښ یم او که موړ هم خوښ یم که د باچۍ په تخت ناست یم هم خوښ یم د الله په قضا زما څه د رضا الله چې څه فیصله کړې زه پرې خوښ یم والقدر خیره وشره من الله تعالی فیصله د خیر او شر د چا له طرف نه ده دا د الله د طرف نه ده داسې به نه وایي تقدیر ته ککړی خر ده مړه شوی خر د قریب ښه پې واړوه دا کفري کلمه ده او هغه څوک چې دا خبره کوي سړی په دې کافر کېږي
داسې به نه وه چې تقدیر دا نه ده مګر قطع کړی خیال ده خو داسې به هم نه کړي چې قراره بې غمه پروت یې څه چې خدای مقرر کړي هغه به کېږي نه ته مکلفیت لرې ته به د خیر طرف د الله فیصلو باندې به یوازې حواله نه ورکړې د الله فیصلې هغه حواله کړه کله چې پېښه کړه کله چې پېښه نه وي کار کوه همت کوه سوالونه مه کوه حاجتونه مه کوه همت کوه د رسول پاک علیه السلام یو سوال و هغه کار یې نه کوه رسول پاک علیه السلام ته راغی وایي رسول الله کار راله نه کېږي سوال ورته څه مطلب څه پیسې راته برابرې کړه پیغمبر علیه السلام مبارک ورته وفرمیل کور کې څه لرې کور کې یوه کاسه لرم او یو چی لرم وورسه هغه راوړه کاسه یې راوړه پیغمبر علیه السلام په درېو کې ورته خرڅه کړه کاسه ورته نور شیان د کور سامان ورته خرڅ لاړ پیغمبر علیه السلام په خپل لاس مبارک ورته تبر واخیسته او رسۍ ورته واخیسته په مدینه کې دې ونه وینم خبردار زه د غرونه لرګي راوړم په مدینه بازار کې خرڅوم سړی ورو لاړ ورو کار شروع کړ لس ورځې پس راغی ورو دومره پیسې راوړې برابرې کړې وې کور کې وړم واخیستل سامان یې واخیسته هر شی یې واخیستل په تقدیر باندې ایمان دا د تنبلي معنا نه ورکوي انسان الله تعالی پیدا کړی همت الله تعالی انسان ته ورکړی کار کوه محنت کوه د شر نه ځان بچ کوه د خیر طلب کوه که درته پېښه شوه خو ښه ده که پېښه نه شوه بیا فیصله په چا ورکوه تقدیر باندې ورکړو فیصله دا د اسلام څه ډول دا د اسلام په خپله به مصیبت نه غواړي د مصیبت ځای ته به نه ورځي یو ورځ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله عنه د شام په سفر باندې روان یو ځای پورې ورسېد صحابه کرام مبارکان ورته راځي کله چې ورسېد په دې وخت کې اطلاع ورته راغله شام کې اوبه ګډه شوې لکه څنګه چې په چین کې ورګډه شوې شام کې اوبه ګډه شوې دنیا ډېر صحابه کرام یې شهیدان کړي دی یې ودرېد صحابه کرام ورسره مشوره وکړه لاړ شو که لاړ نه شو څه وکړو ستاسو څنګه خوښه دی صحابه کرام لاړ شم که لاړ نه شو په دې وخت کې عبدالرحمن بن عوف د رسول پاک علیه السلام یو لوی جلیل القدر صحابي دی هغه ورته وفرمیل یا امیر المؤمنین ما د رسول پاک علیه السلام نه اورېدلي دي په کوم ځای کې چې اوبه ګډه شوه بیروني خلک هغه کار ته نه ځي او د ښار خلک به تښتي نه کوم ځای کې چې اوبه ګډه شوه خدای مه کړه جالپور کې مصیبت راغی یو مرض ګډ شو د ښار خلک به تښتي نه جالپور خلک به تښتي نه جالپور نه او بیروني خلک به ښار ته نه راځي دا خلک به ولې نه تښتي د خدای د تقدیر له نه تښتي او بیروني خلک به ځان ته په خپل سر باندې درد باندې خپل سر باندې به ځان ته دردونه نه لګوي ماته دې کېږي تر څو چې خدای ورته راوستلي دلته به نه راځي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ته په خپل وزن د هلاکت کلي ته نه ورځي په دې وخت کې ابو عبیده بن جراح د رسول پاک علیه السلام د قدر صحابي دا ورته فرمایي یا امیر المؤمنین اتفر من قدر الله دا الله د فیصلو نه تښتي وایي د خدای فیصلې ته نه منې ټول شام ته نه ځي ولې نه ځي په دې وخت کې عمر صاحب ورته وفرمیل چې ابو عبیده کاشکې دا خبره بل چا راته کړې وای نو ما به څه نه څه معذوره ګڼلی وو ته خو ډېر لوی سړی ته داسې خبره ولې کوې نفر من قدر الله الى قدر الله دا الله د تقدیر نه تښتو د الله تقدیر ته د الله تقدیر فیصلو نه تښتو د الله فیصلو ته تښتو بل چېرته نه تښتو د الله فیصله دا بس احتیاط به کوې احتیاط به کوې ځان ساتنه به کوې ځان په خپل حرکت ته نه غورځوې دا د الله فیصله کله چې اشنا د باندې پېښه شوه بیا فیصله په چا باندې ورکوه ځان د احتیاط دې کوو بیا فیصله په الله باندې کوو یا ساتونو دنیا دا د ازدادو مجموعه ده په دې کې هر انسان ته خوشحالي او غم رسېږي هر انسان ته غم او درد رسېږي انبیا د دردونو غمونو نه محفوظ پاتې شوي نه دي سخت تکلیفونه په انبیاو باندې راځي هر کله چې راځي نه انسان ته همیشه خوشحالي چاته نشته دنیا لوی باچاهان چې د پلارو د نیکه باچاهان پاتې شوي دي هغه د بې درد او بې غمه پاتې شوي نه دي نواز شریف د ملک صدر و وزیر اعظم و او په پاکستان کې لوی اختیارات یې لرل سړک ډېر درلوده ښځه یې مریضه شوه د کینسر په مرض باندې پاکستان کې علاج ونشو برطانیه کې داخله کړه هلته علاجونه وکړه په کروڑا او ډالر یې مصرف کړه او بېرته یې مړی راوړل پاکستان د الله فیصلې دا هر چا ته رسېږي باچا ته رسېږي ګدا ته رسېږي دا یاد ساته کله چې د الله فیصلې د خیر وشوې د خوشحالي وشوې نعمت شکر ادا کړه کله چې د الله فیصلې د ناخوښي وشوې په هغې باندې صبر صبر دی چې کله د الله په مصیبت باندې وکړه صبر دا معنا لري بیخي به ژاړې نه زړه کې به دې غم نه راځي زړه کې به دې غم هم راځي
سترګو نه به دې وکینځي جړا به هم د باندې راځي خولې سره به ګزاره کوي چغې فریادونه به نه وهي شکایتونه به ګوره څه کوې نه کوې د الله په قضا باندې به څه کوې رضا کوې نو سوال پیدا کېږي چې الله په قضا د رضا څخه زاړې ولې تاسو ته یو لنډ مثال ووایو یو سړی مریض کېږي ځي ډاکټر ته سپارښي وروړي بیا ولې ګروپۍ ورته ورکوي چې ما اپریشن کړه د ډاکټر لاندې پروت وي هغه اپریشنوي د هغه کنټرول لاندې پروت زاړي وی هم کوي بیا هم د ډاکټر په فیصله باندې صحیح ورکوي د ډاکټر شکریا ادا کوي ډاکټر ته پیسې ورکوي ډاکټر ته دعاګانې کوي دغه سړی ګوره زاړي چغې وهي وی هم کوي کور مو سره بازار ده ډاکټر ته کنځلې کوي چې کله اپریشنوي نه د ډاکټر فیصله باندې راځي که موږ ته مصیبت پېښ شي موږ به زاړو زړه به مو زاړي تکلیف به وي درد به وي هر څه به وي خو د الله په قضا به څه کله چې مصیبتونه موږ ته پېښ شي چې الله پاک زموږ مشکل حل نه کړي مخلوق زموږ مشکل حل کولی شي نه د هر درد او د هر مصیبت کله الله دې په سرټولو باندې ویلي چا ته به رجوع کوي چا الله ته به مثال د ماشوم نه باید موږ سبق واخلو ماشوم مور ووهي بیا هم د مور ته غاړه کې ورځي ومورې او مور څه کوي یو ټس په دې مخ باندې ورکوي او بیا بچی څه کېږي په د مور باندې حملې کوي چې وا مورې دا ماشوم په دې باندې پوه ده که دا مور مې ډبوي دا مور مې اګلاسه کوي دا اوښکې نه دا مور پاکوي زما دا اوښکې نیکه نه پاکوي مطلب د کور کې بل څوک نه پاکوي دا مور داسې زما دا اوښکې پاکوي نو که مور څومره ډبوي چا ته زور نه وهي مور ته زور نه وهي که موږ به څومره ډبل کېږو مصیبتونه باندې موږ باندې راځي د الله نه اخوا بل چا ته موږ شکایت نه شو کولی چا ته به شکایت کوو الله ته به شکایت دا فیصله باندې به څه کېږو راضي افلاطون د موسی علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې موسی علیه السلام که دا ځمکه ټول یو میدان شي او دا دنیا دا ونې ټول مطلب لندې شي غشي شي او الله پاک ویشتونکی شي او زه په دې میدان کې ولاړ یم زه به د الله پاک د غشو نه څنګه ځان بچ کړم چې الله پاک مې ولي په یو ځمکه میدان باندې ولاړ او الله پاک سره لیندی او ما ولي زه به د الله پاک نه څنګه ځان بچ کړم وایي دې خبرې جواب راکړه هغه تو فرمایا چې ورته وایي دا موسی علیه السلام وایي ویشتونکي ته ورنږدې شه چا ته ورنږدې شه ویشتونکي ته ورنږدې شه ویشتونکي چې کله ویشتونکي په لرې سړي ګزار کړي په نږدې ګزار نه کوي سړی وایي ځان یې لرې کړي بیا ګزار کوي داسې نه کوي چې ټوپک راواخلي او ځان ته وکړي لهذا ویشتونکي ته نږدې شه چې د ویشتونکي د ویشتلو نه بچ شي موږ چې د الله د قضا د الله د فیصلو نه د شر نه د مصیبت نه ځان بچ کوو الله ته چې راجع شو نو موږ به بچ که د الله ته راجع نه شو نو زموږ د بچو کېدلو هېڅ لاره هېڅ صورت نشته لنډه خبره زموږ د درس دا شوه والقدر خیره و شره من الله تعالی فیصله د خیر شر چا د طرف کوم شی چې موږ ته مقدر وي که دا ټوله دنیا تدبیرونه راجمع شي هغه د خدای فیصله شاته کولی شي او که خدای موږ ته یو زحمت مقرر کړی دا ټول دنیا راجمع شي موږ ته خیر رسولی شي نه په نعمت به څه کوو شکر اخلو په مصیبت به څه کوو صبر کوو دا شکر او صبر دا د ایمان دوه اړخونه دي دوه برخې دي شکر څه معنی د الله نعمت د الله په مقابل کې استعمال ما لوی کړ زه ما درکړم پیسې درکړم ماشینه پرې اخلو ما پرې ولې سړی نه خفه کېږي که ډېر خفه کېږي لوی ما کړې پیسې مې درکړې صحت مې درکړه زما پیسو باندې زه ماشین اخلې ما پرې ولې دا هغه نعمت ورکوونکی به خفه یې که خوشحاله نه خفه کېږي که ډېر خفه کېږي ډېر خفه مال خدای درکړی پیسې خدای درکړي دغه پیسې په شیطان کې به مصرف خدای په لار کې مصرف کړه د الله په مقابل کې مصرف چې الله پرې ناراضه کېږي ډزې دې مه کوه بزر دې مه کوه په عیاشي په حاشي کې مه لګوه خدای درکړي داسې مه وایه چې ما ګټلې خدای درکړي دا یو قانوني فکر دی چې دا فکر وکړې دا ما ګټلي هارون ته موسی علیه السلام وویل هارون زکات ورکړه بس ولې زکات ورکړم د خدای ورکړه دا خدای ما درکړی خدای نه درکړی قال انما اوتیته على علم خپل کمال مې دا پیسې پیدا کړي خپل کمال مې پیدا کړي الله تعالی فرمایي فخسفنا به وبدار الارض فرعون ولار څه کوي الله وبخښه که څه دې خدای دی بادشاهي دې خدای ده
موږ د خدای یو دا څه چې د خدای دي دا څه چې د خدای په رضا کې دا خواهش ته ګیرې پرېږدي الله رسول پاک علیه السلام د رهبر په شان د کشته رهبر هېڅ چاته موږ اړتیا نه لرو نه په خپل لباس کې نه په شکل نه په خپل کوانه کې موږ چاته ضرورت نه لرو زموږ د دین اسماني دین دا د خلکو د خواهشاتو دینونه دي الله هم ورته ښایسته ګیرې پرېږدي ښایسته سنتو باندې ځان برابر کړي ځان یو ښه مسلمان د فتنو دور ته په دې وخت کې که سیده شوې انشاءالله الله به دې ټول لوی درجې د چا ګیرې وړي غټې کړي د چا خلي هغه پرېږدي رسول پاک علیه السلام سنت خپل کوي د الله کورونو سره فاصله نه جوړوئ د الله کورونو سره رابطه جوړه کړي د علماو نیکانو صالحانو سره رابطه جوړه کړي الله به زموږ دنیا او آخرت ښایسته کړي الله دې ښایسته کړي الله موږ